السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو که تاسو هم په خپل موبایل کې دا شان تصویر جوړول غواړئ نو زه تاسو درخواست کوم چې پلیز د ویډیو تر اخره پورې وګورئ په خپل موبایل کې به تاسو د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ که تاسو چیرې د پیکارت اپلیکیشن نه وي نو تاسو د ډسکرپشن کې لینک موجود دی هلته نه تاسو د پیکارت اپلیکیشن را ډاونلوډ کولی شئ او پلی سټور نه هم را ډاونلوډ کولی شئ چې کله تاسو د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ تاسو په دلته کې په پلس باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ تاسو ته به ګیلري راشي ګیلري کې به د بیکګراوند تاسو اوپن کړئ او بیا به تاسو په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې به راشي تاسو هغه تصویر به تاسو دلته کې اوس راوړئ چې کوم تصویر نه تاسو بیکګراوند ختم کړئ که تاسو ته چیرې د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو به بیا په یو کلیک سره د خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ چې کله تاسو د بیکګراوند ختم کړو نو د تاسو تصویر چې کوم دی هغه به تاسو راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ دا هارډ پی ان جي چې کومه دی د زړه پی ان جي دا به زه د دې لینک په ډسکرپشن کې ورکړم هلته نه بیا تاسو ډېر په اسانه سره را ډاونلوډ کولی شئ په هغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو ته به د هارډ پی ان جي چې کومه دی د زړه پی ان جي دا به تاسو ته راشي د زړه تصویر چې کوم دی دا به تاسو ته راشي بیا هلته نه را ډاونلوډ کړئ چې کله ته تاسو ولګول دلته کې به تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ او افیکټ کې په اف ایکس باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ بیا به تاسو په ډراو ته راشئ او د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ اوس په تاسو د تصویر چې کوم دی د لیټ روم په اپلیکیشن کې اوپن کړئ که تاسو چیرې د لیټ روم اپلیکیشن نه وي د دې لینک په ډسکرپشن کې ورکړم تاسو بیا د ډسکرپشن نه را ډاونلوډ کولی شئ او پلی سټور نه هم تاسو را ډاونلوډ کولی شئ چې کله تاسو د لیټ روم اپلیکیشن اوپن کړو دلته کې به تاسو کلر ته راشئ او دلته کې به میکس ته راشئ ټول ناول نمبر باندې چې کوم دی د باندې به تاسو سلیکټ کړئ او هیو چې کوم دی دا به تاسو کم کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به هم تاسو زیات کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ معمولی شان بیا به تاسو راشئ دویم نمبر چې کوم کلر دی هیو چې کوم دی هغه به معمولی شان کم کړئ او سچوریشن به هم معمولی شان کم کړئ او لومینس به معمولی شان زیات کړئ 1% او بیا به ورپسې دریم نمبر باندې چې کوم دی هیو چې کوم دی دا به تاسو کم کړئ او سچوریشن چې کوم دی دا به تاسو زیات کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به هم تاسو کم کړئ چې کله دا تاسو وکړو نو بیا به تاسو بره چې کوم تاسو ته ډن لیکلی شوی دی په دې ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ او اوس ورپسې آپشن چې کوم دی دلته به راشي کلیریټي چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان زیات کړئ او ویګنیټ چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان کم کړئ نو تاسو ګورئ زموږ تصویر ښه مزیدار طریقې سره دته کلر وشولو د داسې مزید ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د که ویډیو مو خوښوي وي نو پلیز ویډیو لایک کړئ او کمنټ پرې وکړئ د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ په لوی الله مسپارم د الله په امان